له لندن څخه د کابل زړه ته د خوږو اوبو انتقال. حدوداً 2.5 الی 3,000 فامیل مد نظر گرفته شده. رئیس ما سلیمان نیست. ما میتونم خدای نخواسته در غلبازی کنم که بدر بگم برو کار شرکت است. گپی را زدی که مرا خوشحال کردی و انشالله که میبیننده هایی که شما را میبینه ای هم خوشحال میشه. پروژه آبراسانی کسی به دو بخش تقسیم شده، یعنی به دو فاز. پایپ دوانش خلاص شده دیگه فهمیدی در زنی از فهمیدی هر 30 سانتی باید یک دفعه ماشین تا شود فهمیدی ماشین زده شود. مقصد امی پروژه چی است که آب به کجا برسانده شد؟ کل کارگران بدر 65 نفر میشه. حدوداً یک سال در بر میگیره. د بخونکي او مهربان ذات په سپیڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه امین الحق امیني یو ځل بیا د هیواد د آبادۍ سمسورتیا او د خوښۍ له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې نن د دارالامان سیمې ته راغلي یو. دا د ښاروالۍ مخه ده او دلته د اوبو رسولو یوه ستره پروژه پیل شوې ده او زموږ هیوادوال دلته په کار باندې بوخت دي تر څو پورې وکولی شي دغه پروژه چې مهالویش ورته ټاکل شوی په هغې کې راونغاړي او دغه ستونزې چې زموږ هیوادوالو په تیر کې د اوبو له درکه درلودلې دا له خیره سره ورسره حل شي. دا پروژه د لالندر څخه پیلیږي او د کابل ښار ته به د اوبو د انتقال په برخه کې مؤثر رول لوبوي چې د دې پروژې د انجینر صاحبانو په خبره چې تقریبا 3,000 کورنیو ته به د پاکو اوبو رسولو په برخه کې یو مؤثر ګام موږ هم په همدې خاطر دلته راغلو تر څو پورې وکولی شو د دې پروژې په مختلفو اړخونو د انجینر صاحبانو سره او همداشان د دې پروژې له کارکوونکو سره وغږیږو چې د دې پروژې کارونه څومره پر مخ باندې تللي دي او څومره دغه پروژه کولی شي چې د کابل ښاریانو هغه ستونزو ته ځواب وویل شي. موږ هم ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی. له ما سره په څنګ کې د دغه پروژې انجینر صاحب ولاړ دی. له دوی سره به د دې پروژې په اړه باندې غږیږو چې کارونه څومره په مخ باندې تللي دي او دغه پروژه به څومره د کابل ښار د خوږو اوبو ستونزه حل کړی شي. السلام علیکم انجینر صاحب. علیکم السلام. خیر باشید. سلامت باشید. بخیر باشید. انجینر صاحب در اول خواست شما تشکر میکنیم که یک کار نیک است، یک کاری است که هم ثواب داره و هم فایده داره دیگه. و هم طبعا دیگه پروژه آبرسانی و فعالیت در بخش رساندن آب به شهروندان یک کار که هم ثواب داره و هم خرما. هر دویش است. زنده باشین. انجینر صاحب در اول اگر برای ما بگوین که این پروژه از کجا شروع شده و اصلا مقصد این پروژه چی است که آب به کجا برسانده شما؟ این پروژه که فعلا خود به پروژه آبرسانی کسی به دو بخش تقسیم شده، یعنی به دو فاز. فاز اولش از پل گلباغ شروع شده. همین پایپلاین که فعلا کار میکنیم ادامه پیدا میکنه تا ساحه چهارقلا و فاز دومش باز از ساحه پل گلباغ شروع شده تا ساحه لالندر میره که در اونجا برش چاها مد نظر گرفته شده. چاهای عمیق و فوری میشه که آب از اونجا انتقال میابه به ساحه چهارقلا. بسیار خوب. مشکل آب که فعلا ما در شهر کابل داریم این پروژه چقدر میتونه این مشکل را حل بسازه؟ خب این پروژه برای حدوداً 2.5 الی 3,000 فامیل مد نظر گرفته شده و در کابل خب فعلا مشکلات کم‌آبی بسیار زیاد است. یعنی اکثریت ساحه‌های کابل است که سطح آبای زیرزمینی پایین رفته و مردم آب ندارن. دیگه این پروژه تا یک حد میتونه که یعنی
امو 2,500 فامیل که بند نظر گرفته شده مشکلات از اینا را مرفوع بسازن. زنده باشین انجینر صاحب. اگر برای ما بگوین که در روزی چقدر آب شما را از اونجا تا اینجا انتقال داده میتونین، از سروی که شما اینجا انجام دادین و نیازی که همی خانه ها دارن چقدر میتونه مرفوع بسازن؟ خب چاهایی که مد نظر گرفته شده یعنی تولید چاهای ما حدوداً 3 یا 4 حلقه چاه که فعلا هم کارهای پمپتوس و ایناش در ساحه جریان دارن، در ساحه لالندر که معلوم شود که ظرفیت چاهای ما چقدر است. و این دو پایپ ما که یکیش به قطر 12 اینچ است، دیگه‌شون قطر 6 اینچ که میتونن نیازمندی 2.5 الی 3,000 خانواده را مرفوع بسازن. انشالله که مشکل که فعلا ما از نظر آب داریم در شهر کابل که هم برطرف شوه و هموطنای ما که در شهر کابل زندگی میکنه که یا از آب شیرین دیگه بهره‌مند شوه و دیگه نتونه که مجبور نشوه که برن آب بخرن دیگه. بخرن. ولی حالا اکثریت جایا شهر کابل تانکراست که میگیرن آب، مردم مجبور هستن آب خریداری میکنن به خاطر یک نیازمندی خود رفع بسازن. انجینر صاحب محترم، از شما میشنویم درباره همین آب کابل. فعلا که ما مثلا چای سیپتیک هم بعضی از خانه ها دارن، یک مشکلات پیدا کرده و آب را کثیف کرده. چطور میتونه که آب پس چیز شود، تصفیه شود در ذخیرهایی که زمین ما داره در چیز؟ در این قسمت باید همگی متوجه کنیم. امی اکثریت جایا امی تعمیراتی که ایمار میشه و فعلا همگی چای سیپتیک استفاده میکنن. قبلا همگی چای جذبی بود. این ساحات خوشحال خان و ساحات دیگه که قبلا ایمار شدن و آباد شده، اکثریت جاها امی چاهایشون جذبی است که منابع آبای زیرزمینی را مکملا یا آلوده میسازه و به خاطر از این باید با آب فاضلاب چای سیپتیک استفاده شود که باست و در پلوش هم یعنی یکی آب فاضلاب داریم، یکی آب هست که از مثلا از حمام می باشه، از آشپزخانه می باشه. با اونا باید یک چای جداگانه چای جذبی جور شود که آبای آلوده نیست. اون میشه که مثلا به خاطر تغذیه منابع زیرزمینی خیلی مفید است و چای جور شود که چای مثلا که خودش هم یعنی چای جذبی جور شود که تصفیه داشته باشه و آبای مکمل اگر از یک تعمیر مد نظر بگیریم، آب تشنا، آب آشپزخانه، از حمامش، اینایش هم مگیش در موجه هدایت شود که در زمین جذب شوند و میمونه آب فاضلاب که از باید در چاهای سیپتیک بره. آب نگاه اون آب باید در چای سیپتیک بره، او را باید بر چای سیپتیک جور کنن که توسط تانکر بود اون تخلیه میشه وقت وقت. چاهای سیپتیک که جور میشه باید کدام موارد را در نظر بگیره؟ بعضی از چاهای سیپتیک ما داریم که مثلا از او مثلا نمیشه که آبی که در اونجا ذخیره میشه، آب کثیفی که ذخیره میشه بازم از او سرایت میکنه. چطور میشه کدام موارد باید در نظر گرفته شود که این مشکلات هم دیگه برطرف شود؟ خب او مشکل طبیعی است که وقتی که آب در روی زمین مبرایه از چای سیپتیک پر شده. او را باید اول مطابق نیازمندی خود، یعنی اندازه چای که یا جور میکنن همون را مطابق نیازمندی تعمیر باید مد نظر بگیرن، یعنی که وقت زود پر نشه. و چیز مهم که است در چای سیپتیک یکی خو اندازه باید مناسب بگیرن که یعنی یا مجبور نشه که یعنی در هر ماه یا هر 20 روز بعد مجبور شن چای را تخلیه کنن. دیگه باید یک اندازه مناسب برش مد نظر بگیرن. و موضوع دیگه ای که یعنی خود چای سیپتیک باید یک کاری شود. مکمل مواد، اگر مواد بعضی مواد فعلا موادای برآمده که امروز خود مساله پلاستر که استفاده میشه امروز زمو گد میشه خودش یک کاری میشه و یا گو هم نمیشه ایزوگام کنن که نه یعنی امی خود چای سیپتیک کدام رای بیرون رفت بس نداشته باشه. بازم اگر آب از این سرایت کنه با یعنی از خود چای سیپتیک بیرون شوه منابع زیرزمینی را آلوده میسازن. انجینر صاحب اگر درباره این پروژه گپ بزنیم، کی شروع شده و انشالله کی به بهره برداری سپرده خواهد شد؟ این پروژه حدوداً 3 ماه قبل کارش آغاز شد. باز بنابر بعضی مشکلاتی که موجود بود
یک مدت زمان کارش متوقف بود و فعلا شکر الحمدلله کارش دوباره آغاز شده. کاملا کارش در ساحه جریان داره و کار مکمل پروژه تکمیلی پروژه تا که به شهروندان و هموطنان ما برسه حدوداً یک سال در بر میگیره. ان شاء الله که هر چیز زودتر این پروژه خلاص شود و هموطنان ما که در شهر کابل زندگی میکنن از آب شیرین برخوردار شوند. زنده باشین انجینر صاحب. تشکر، بخیر باشین. تشکر میکنم از شما. زنده باشین. درنو لیدونکو د دې پروژې انجینر صاحب چې د دې پروژې په ټولو اړخونو ورسره مخابرې وکړلې او یو بله موضوع چې ډېره زیاته اړینه ده او باید زموږ ټول هیوادوال ورته فکر ولري او په نظر کې باید ونیسي د سیپټیک څاګانو ده چې د ښار په داخل کې ځینو هیوادوالو جوړې کړي دي د خپلو کورونو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره. باید په دغه مواردو کې هم ځینې موضوعات چې انجینر صاحب ویل تاسې په نظر کې ونیسئ تر څو پورې دغه ستونزې چې په تیر کې موږ درلودلې انشاءالله چې دغه ستونزې څخه خلاص شو. تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو دغه ځای چې تاسې ګورئ دلته پیپ تیر شوی دی لاندې د اوبو او اوس د دغه ورونو لخوا چې دلته په کار باندې مصروف دي دغه ځای لکه څنګه چې په تیر کې جوړ شوی و بیرته همغه ډول جوړېږي او د دې وروسته به څنګ فرش هم کېږي تر څو پورې د پیاده رو لپاره جوړ شي او زموږ هېوادوال وکولی شي چې بیرته د دغه پیاده روۍ څخه یا د خالي لارو څخه د تګ لپاره استفاده هم وکړي. دغلته یو ورور لګیا دی په کار باندې، دوی سره به غږېږو. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستید. زنده باشین. کارایتان چطور پیش میره؟ خدا را شکر است و ناشکری نمیکنم. میبخشی از کار کشیده میتونم. خواهش میکنم فهمیدی. خوب هستین؟ خدا را شکر است. اینجا هستید دیگه. زنده باشی، بخیر باشی. چطور است کارایتان؟ رفیقایتان که اینجا کار میکنه خوش هستین؟ از کارتان راضی هستین؟ از کاری ما راضی هستیم فهمیدی. 100% کسی که یک شغل بگیره راضی نباشه دیگه فهمیدی فایده نداره. از کار راضی است. تا کجا رساندین کارتان؟ کاری ما دیگه فعلا از اینجا شروع شده، از چهارراه دالمان. از چهارراه دالمان شروع شده تا پیش سارانوالی رو ما رساندیم. دیگه بخیر فهمیدید دم زودترین وقت دیگه در پایانش میرسانیم. بسیار خوب، بسیار خوب. یک گپی را زدی که مرا خوشحال کردی و انشالله که میبیننده هایی که شما را میبینه این هم خوشحال میشه دیگه. یک کاری است که انشالله که مشکل اون برطرف میشه دیگه. 100% این مال در کابل بیاوی بسیار زیاد است بی اندازه. یعنی بخیر این پایپا برسه فهمیدی مشکل زیادترین مردم رفع میشه. زنده باشین. دیجا این ماشین که شما چالان کردین و کار میکنین دیجا کارهای پایپ یا پایپ دوانی چی میگن شما؟ پایپ دوانی. پایپ دوانی میگه دیگه. امی خلاص شده؟ پایپ دوانیش خلاص شده دیگه فهمیدی. در زنی از فهمیدی هر 30 سانتی باید یک دفعه ماشین تا شود فهمیدی ماشین زده شود که پس مطابق اولش فهمیدی خدایار کنه ای خاک. خب این خب فکر کنم که پیاده رو است و پس هم سنگ پرش باید شود. یعنی این ماشینه که شما آل چالان کردین و کار سرش میکنین اگه این خلاص شود بخیر دیگه آماده است برای سنگ فرش؟ باز فهمیدی این ماشینه که زدم باز خاک انداختم میشه فهمیدی باز ماشین میزنیم از همین ماشین باز وقت فهمیدی 15 سانتی دیگر خوره میمونه فهمیدی باز یک ماشین زده میشه باز وقت آماده سنگ میشه. ما خود باره این ماشین اصلا هیچ خبرم نداریم، هیچ دیگه معلومات هم نداریم. میشه که امیر معرفی کنین؟ این در نام کانفکشن است فهمیدی تا 170 کیلو وزن میزنه دیگه فهمیدی از 30 سانتی در 30 سانتی فکر کن در 15 سانتی خود میشونه زیر زمین. یعنی خوب محکم میکنه اجاره 100%. فهمیدی؟ از نشستم دیگه خلاص میشه. نه دیگه خاطر آنمو میزنیم فهمیدی از این ماشین که دیگه نشست و چیزا نکنه مطابق هم خاک پخته خودش پس خدا آماده کنه. زنده باشین، بخیر باشین بیادر. خدا در کارتون برکت نمدازه. زنده باشین. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زموږ دغه ورور فعلا په کار باندې مصروف و بیرته به د ماشین چالانې مونږ یې په کار کې لږ خنډ رامنځته که او اوس به دا بیا مجبور ده چې دا به چالانې خو اړینه دا وه چې موږ د دغه هېوادوالو چې دلته کار کوي او په کار باندې مصروف دي د دوی زحمات هم تاسو ته انځوریز وړاندې کړو تر څو پورې د دوی د کار له جریان څخه
تاسې آگاه هر تصاویر ګورو بیا هم له تاسو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ګورئ دلته زموږ دغه ورونه چې راغلي دي او په دې پروژه کې کار کوي، دوی په کار باندې مصروف وو. یو څه د دمې ټایم و د دوی او د دمې وخت و، نو موږ هم وغوښتل چې له دغه فرصت نه په استفادې له دوی سره د دوی د کار په رابطه باندې همداشان د دوی د دې پروژې په اړه باندې یو څو خبرې ولرو. لکه څنګه چې ګورئ څنګه دوی خپل ماشینونه هم راوړي دي او کارونه تر ډیره پورې پر مخ باندې تللي دي او ان شاء الله چې نور به هم د دوی دا کارونه چټکیږي او تر څو پورې وکول شي دغه د اوبو ستونزه چې اوس په د کابل په ښار کې زموږ هیوادوالو سره لاس او ګریوان دي، ان شاء الله چې دا به حل شي او دا یو ډیر نیک کار دی او ډیره ښه پروژه په دې خاطر ده چې په کابل کې د خوږو اوبو له نور شتون سره زموږ هیوادوال ډیر لاس او ګریوان دي. له دوی سره به السلام علیکم. سلام برادر گل، خوب است؟ بخیر. خدا شکر الحمدلله. نام چیست برادر؟ اسم سید ناظر حسینی است. حسینی صاحب. حسینی صاحب محترم، در اینجا مسئول به چه کار است؟ مسئول پروژه آبرسانی هستیم. بدر مسئول کارهای بدر کندنکاری و کندنکاری و بدر تپه‌کاری و ریولکاری و چیزایش هستیم مسئولش هستیم. بسیار خوب، بسیار کار نیک است. زنده باشین. تشکر. وقت مسئولیتتان چیست؟ وقت مسئولیت ما بدر مسئولیت ما اینمی مسئولیت است که بدر اینمی ساحه که ما بدر تخریب کردیم باید دوباره پس سر پرسنل خود سر بدر می همکارای خود بدر دوباره پس آبادسازیش کنیم. چند نفر مصروفی کار است اینجا؟ والا مصروف کار فعلا که بدر قدم کل کارگرای بدر 65 نفر میشه. 65 نفر. یعنی همین 65 نفر زیر دست شما کار میکنن؟ بله فعلا از ما مسئول ما چون که دو تیم دارم، یک تیم ماست به خاطر صوف کندن و کندنکاری و که بدر جر و بدر با جای زیرای سرک صوف زدنی میشه. و مسئولش 35 نفر هستن. یعنی مسئول بدر تپه‌کاری و بدر پرکاری و مثلا سنگکاریش 30 نفر این هستن. از مسئولیت کاریتان از کجا شروع میشه؟ مسئولیت کاریتان مثلا از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه؟ والا مسئولیت کاری ما که فعلا بدر از گلباغ از کار مثلا چیز ادامه کار ما از گلباغ شروع میشه فعلا تا منطقه قلعه پخچک چارقلا تا اون قسمت ادامه داره. آب از کجا میاد؟ معلوم است که فعلا خب ما مشکل آب شیرین داریم در کابل و این هم یک نیاز بسیار جدی بود که باید آب شیرین داشته باشیم. آب از سرچشمه از کجا میگیره؟ سرچشمه از فعلا که بدر همه تنگی شاتوت میگه لالندر از همین ساحه بدر و شرکت ما بدر به خاطر همین ملت افغانستان بدر به خاطر همین مردم خود همینجا مردم یک تقاضا را کرده و از رئیس ما بدر زمین شرکت ما تقاضا کردن که باید همین بدر مردم آب رسانده شود. آبی بدر نشده. آب هم که حیات زندگی است و سرچشمه و چیزش از همین خود لالندر قد مردم لالندر قدم مردمایی که بدر همین قرارداد و چیزا رو نوشته کرده قدم مردم موافقه کردن باز همین پایپ بدر ما کش میکنن. یک تقریبا چقدر کارایتان پیش رفته؟ والا شکر الحمدلله کار ما بدر 50% پیش رفته کار. ماشاءالله ماشاءالله. این هم یک کار بسیار نیک است به خاطر که ما میگیم که آب دادن بر یک نفر و یعنی برای شهر کابل مردمی که در شهر زندگی میکنه و آب ندارن، آب شیرین ندارن، این یک بسیار یک کار نیک و ثواب است. بسیار کار نیک است. بسیار یک که بدر یک انسان بدر ما شما داریم که هموطن خود خدمت کنیم بسیار یک ثوابی بدر چی داره؟ فهمیده؟ یکی خویی که شاید یک کمکی سودم برای شما داشته باشه و دیگری ثواب هم داره دیگه. او که بدر سود کتاب داره چون که بدر دنی پروژه‌ای که ما کار میکنیم 65 فامیل بدر ازی بدر کارش هستن. سر کار هستن. چقدر خود خوشبخت میدانی که اینقدر یک پروژه مهم و اساسی و یک کار نیک را شما انجام میدین که مثلا برای مردم شهر کابل شما آب میرسانین. والا ما بسیار خوش هستیم از این کار خودم بدر از مردم ملت خودم خوش هستیم که بدر قدیما یک همکاری میکنه، از دولت هم خوش هستیم قدیما یک همکاری میکنه بدر از این که بدر که ما قدمی مردم که بدر دیست بالای دیست هم بتیم دنیا گل و گلزار میشه، وطن ما آباد میشه. ان شاء الله. اگه بدر
یک از برادرای ما بگه که با ما چی، ما بگم با ما چی، بدر اگر می کار ما بدر این کار این مال رئیس ما سر ما نیست. ما میتونم خدای نخواسته دغل بازی کنم که بدر بگم برو کار شرکت است. چون که صبح بدر از می بدر ما بدر 65 نفر بدر ماشش در شرکت داده میشه و بدر 65 نفر بدر از می بدر شرکت بدر روزی خود پیدا میکنه، روزی دینده خداست، بازم یک ثوابش یک انسان میشه. صبح بدر این گردن از ما بسته میشه که اگر کار تقلب کنیم یا مثلا کار دقیق نکنیم صبح گردن ما بدر شرکت والا پول خود میته به ما، اعتبار میکنه سر ما، اعتبار میکنه که بدر همین کارمند ماست، همین سر کارگری ماست، بدر دمی پروژه هست. ما دلجم باید ما وجدانان کار خود اجرا کنیم. بدون شک بسیار یک نظر نیک و همین نظری که شما دارین خدای کنه که کلگی مردم ما داشته باشن و بتانیم که یک کشور آباد و پیشرفته داشته باشیم در چند سال آینده. از ایره اگر برای ما بگوین که پروژه کی شروع شده و انشالله کی ختم خواهد شد؟ والا این پروژه کو طبعا بدر یک پارسال بدر ترما بود که شروع شده بود که هم سرمنچش ترما بود که بدر ما کار آغاز کردیم از همین چارایی دارلمان آغاز کردیم. باز یک کمی مشکلات پیش آمد، مثلا بدر یا مثلا از طرف شرکت آمد یا از طرف دولت آمد، یک کم مشکلات پیش آمد. بازی یک ماه یا بدر 2 ماه 3 ماهی توقف بود. باز دوباره شکر الحمدلله بدر با کمک همین مردم، با کمک همین دولت، با کمک بدر همین شرکت کار دوباره پس آغاز شده. ولی 10 روز یا 8 روز میشه همین کار آغاز شده. این کار ما بدر فضل خدا پیشرفته شده، کار ما بدر پیشرفته رسیده. بسیار خوب. چون چند روز پیش باران هم داشتیم بسیار زیاد، تقریبا 15 روز دیگه مسلسل باران بود و حال دیگه انشالله که باران نیست و روزا آفتابی است، کار شما دیگه شروع شده و انشالله که به زودترین فرصت همین پروژه تکمیل شود و مشکل و انشالله که برطرف شود. زنده باشین. توکل به خدا، امید به خدا. ما بدر همین کوشش خود میکنیم که وجدانان وظیفه خود اجرا کنیم، کار خود پیش ببریم. بسیار خوب. یک پیام از شما میشنویم داخل. والا پیام خاصی نیست. ما میخواهیم که از دولت خود که یک آرامی، یک صلح و بدر آرام باشه مردم ملت افغانستان. تشکر بخیر باشین. از طرف همه هموطنان ما از شما بازم تشکر میکنیم که شما یک کار نیک انجام میدید. بخیر تشکر. زنده باشید. بخیر باشید. زنده باشید. درنو لیدونکو، تاسو زموږ دغه ورور خبرې واورېدلې. وخت هم یو ډیر نیک کار دی. په کابل ښار کې زموږ هیوادوال چې دلته له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، دغه هیوادوال یو خو دا ده چې خپل مسؤلیت ترسره کوي او بل دا ده چې دوی هغه ثواب چې په دغه کار کې ترلاسه کوي هغه هم د دوی لپاره یوه اضافه او زیاته ګټه ده. تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو، دا دقیق دارالامان د څارنوالۍ مخه ده او د اوبو رسولو د پروژې دغه سلسله تقریبا تر همدې ساحې پورې را رسېدلې ده. که وړاندې تاسې وګورئ، وړاندې کارونه تقریبا چې بشپړ شوي دي او د پیپ اچولو او د غځولو چارې پای ته رسېدلي او بیرته هغه پټ شوي دي په خاورو باندې او دوی کاریګر چې دلته مصروف دي دوی هم په ډیر شدت سره کار هلته په مخ باندې بیایي. هغه سیمه خلاصه شوې ده او تر دې ځای پورې د هر څه را رسېدلي دي. که چېرې دلته تاسې وګورئ، ډېر لوی پیپونه د اوبو اچول شوي دي چې تر څنګ یې 2-3 ستر پیپونه دي او د دې تر څنګ 15 په تعداد کې کوچني پایپونه دي چې دلته اچول شوي دي او انشاءالله چې هغه کار چې خلاصيږي انشاءالله چې د دې وروسته به دلته کار جریان لري او دا به هم په همغه شان چې وړاندې پټ شوی دی بیرته پټېږي، دا سیمه به بیرته سنګ فرش کېږي تر څو پورې د ګرځېدو لپاره هم آماده شي. که تاسې وګورئ وړاندې کار هم دغه کاریګر چې دلته په دې پروژه کې په کار باندې مصروف دي هغوی هم لګیا دي، کارونه کوي. ځینې ورونه لګیا دي کنده کینی کندې باسي او ځینې بیا هم د پیپونو د غځولو کار پر مخ باندې وړي. تقریبا د هغه ورور په وینا چې له ما سره خبرې وکړلې چې تقریبا په دې
پروژه کې په دغه نږدې ساحه کې تقریبا 15 شپېته کارګر په کار باندې بوخت دي او دوی کوښښ دا کوي چې د دوی دغه پروژه له هغه ټاکلي مهالویش سره پای ته ورسیږي تر څو پورې وکولی شي چې هیوادوالو ته په نږدې فرصت کې دغه پروژه وسپاري او دوی ترېنه ګټه واخلي ځکه د اوبو ستونزه یوه لویه ستونزه ده او انشاءالله چې د دې پروژې په تکمیلېدو سره به او په بشپړېدو سره به دغه ستونزه تر یو حده پورې د کابل په ښار کې له منځه ځي او دغه ستونزه به حل کېږي انشاءالله او زموږ هیوادوال به د کابل په ښار کې د خوږو اوبو څښتنان وي. موږ وړاندې هم له دغه ورونو سره چې په دغه پروژه کې کار کوي همداشان د دې پروژې د مسؤلینو سره هم خبرې اترې درلودلې په دې هیله چې دغه پروژه چې دلته پیل شوې ده او د اوبو رسولو لپاره ده او موږ په دې کوم معلومات راټول کړي وو او له دوی سره مو کوم خبرې کړې وې ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.